موږ روان یو علي. تاسو روان یې؟ دا خو تاسو د ډېرې مودې نه وایئ. د ډېرې مودې نه؟ د کله نه چې ما تاسو لیدلي یئ، د کله نه چې تاسو دلته راغلي یئ، زه هم دې فکر اخیستی یم چې تاسو به کله ځئ. موږ به کله ځو؟ تاسو موږ ته ډېره تلوار ده علي. تلوار؟ زه خو دې فکر اخیستی یم چې ستاسو د دې ځای تلو نه پس به په دې کور کې زه ستاسو مخونه وینم. زموږ مخونه؟ Don't worry, Ali. You'll never see my face here again. موږ ځو او نن به ځو. راته چې زه اخر به لاړ شي، ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما ګړی؟ Oh, I remember. ستا د ګړی د رکېدو ما ته ډېر افسوس دی علي. ګړی؟ نه نه، او خاصې معمولي ګړی وه. زما مطلب دی Don't worry. زه تا ته خپله ګړی پرېږدم. نه مېري، د ګړی نه زما مطلب دا نه و. Oh, don't be so formal. دا واخله، زه د ما طرفه ستا لپاره ګفټ ده. ګفټ؟ هلکه طوطي ګل سر د ښار ته روان دی؟ اورېدلې مې دي. هلته ښار کې ځان له بنګله جوړوي. په دې خورو پټو کې دا خلک چېرته ګزاره کولی شي؟ ګزاره خو به کوي، ګزاره خو به ځکه کوي چې دلته به یې لور عمر تېروي، هم په دې کلي کې. که څنګه خان؟ ما سره خو دا غم دی چېرته مال ته د ځان سره په مخه نه کي. په مخه دی ښه؟ ته پرې لا خفه یې؟ زه خو لا په دې تمه وم چې ما هم له ځان سره پورته کړې. په اوچتو خلکو کې د واده نور څه فایده؟ که څنګه به ناسیه؟ ښه دې وي شکنجوي نه. وایي چې وایم مشر خان به دې خبرې ته کله تیار شي چې دا ګټې کور ویني نو بیا هغه هر څه ته جوړېږي. هلکه چاړه تېره شوه؟ او چاړه خو تېره شوه. بس نو بیا بسم الله کوې په دې بس. راپرې ته وړورې ده ما شکنجوي ده. ما اوس دې زما غواړي. ولې دا خپله خبره دې بیا بدله کړه؟ خبره ما نه، خبره هغوی بدله کړه. هغوی؟ ها، اوس په د دې شیري په دی زما په مرۍ چاړه راکاږې مراد علي. دا څه وې دادا؟ خلک په شا شول، انکاریان شول. کمال الدین خو زما بیړه ګرکه کړه. داسې نشي کېدی دادا. خو یې سروت ناروا وکړل خان. اوس به څه چل کېږي خان؟ اوس خو به پکې خامخا د چا سر ماتوم. دا خو بېزتي ده، شرم دی. دا څه کوي خان؟ خلک خپل سر بچي او دا بل ماتي. ته وایې یو څه او کې بل څه. تا خو په خپل سر راکېښود. پرېږده سکنجبین ماما ستړیا دې خوړلی دی. دا اوس زما سر نه راغلې ده، زه به ورسره